چې تاریخ لا پیښور ته و پیاده خلک روان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو نه به دا موټۍ نه سوکلی شو په ټانګو کې اوبه به یې ځان له ډنډو نه راوړلې په بانګو کې او ناوې به پیدا وه یا به یې وړله په زانګو کې او پړې به یې د تیلې وي نه سینډل نه به یې بوټان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او په یوه او په یوه نیمه به د جونې لوپټه وه کارتوس به د غوږین ټوپک په 2 روپۍ ګټه وه روپۍ ګزمه مارکینو په 5 پاوې لټه وه د خطې به تڼۍ وي په اوږه باندې ګریوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او شل پې لګېدلې د واده چې څه سامان وو په شل باندې جوړه وه چې د شال سبې الوان وو په شل باندې اوږۍ وه په 40 باندې پیزوان وو په شل باندې 5 وو ټولې شپږ شلې تاوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او یې بیا کولې غاښونو سبې کار وو پړي به یې غښتل چې په باران کې به اوزګار وو خوړلې به یې سپېرکۍ چې به په دړ باندې بیمار وو نو په هر کلي بازار کې به د دومره ډاکټران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او کال په کال به جار کول یوه میاشت به پریز وو په هغه زمانه کې دا قانون چې د انګریز وو په منډه به یې تازینې وو د خپو نه دومره تیز وو د پیر بابا دربار ته به پیدا کړه چې هلکان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او ترکان به په ترخستې جوړول چې به لرګی وو کاسه به د لرګي وه که څمڅۍ که خانکۍ وو د جام په ځای کنډول وو نه سیلور نه به ډیچکۍ وو نو طالع به په تالو کې مشکې د پیو خرڅول نه وو شامل به په چاټو کې نو ساده ساده خوراک کې به د کوچو ډېر شوق او موسم که به مسور پخول به په کټو کې د هغه چا کډي وو چې کېدل وله پټو کې د پیو خرڅول نه وو شامل به په چاټو کې نو ساده ساده خوراک کې به د کوچو ډېر شوقیان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او وربشې زنانو به یې ټکولې په بغرو کې چاپېره به یې غرمو ته ګرځولې په شکرو کې میچنې به یې کولې په ډیوه باندې تیارو کې نو زانګو کې به یې جړل ورته چا چې ماشومان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او په 2 یا په 3 باندې به په 2 یا په 3 باندې به ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به چې تاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په ته وله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو په 2 یا په 3 باندې به ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به یې تاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په څوک به ماته وله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او په موټي کې نیولې شو چې ګیره به یې وړه وه هفته پسه جامت وو د دایي څه به یې اړه وه که شل سیردانې وي خواروا به یې پرې مړه وه د دې خلکو نه ښه وو هغه وخت کې کنیان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او د یو څه به کوداله وه د 2 څه به چاري وه پټي کې به یې کوله چې به هر څومره خواري وه د سیل مې به لګیا و چې په کور کې څه نپري وه نو یوه میخه به یې ساتلې وه په کور کې 2 به یې غوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او نه د زنانو په لوپټو باندې شیشې وې پړونه یې د خانتاو د به یې غاړو ته ریشې وې د تمبل سبې لوبې ویلې نه دا تماشې وې نو تملونه به یې ډولۍ سره وهل دا به ارمان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او د پیسه چې خټکې و په پیسه به یې هندوانه وه په 6 پیسې مزدور داسې ښکلې زمانه وه ګاڼۍ به د مزدور دپاره ډېره کارخانه وه خوشحاله خوشحالي وه نه به یې غم نه به یې خفګان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او هر څه به ښه ډېر و ډېره ښه به یې ګزاره وه روزګار به یې پرې روان وي چې د چا زمینداره وه په 6 روپۍ جرب به اوس ځمکه اجاره وه نو د صدق زمانه وه زه کویم چې صادقان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو
او سرمن به سوره کړي و جوړ کړي به شاخیلو د چت سره به لازمن پالکو کې غلبیلو بلګو کې به ساتلې د خاخو سره شپېلو چې وانه به د وجود نوم د هغو بوس بادیانو زمونږ مشران به پخوا داسې